سلامونه او نیکی هیله دوستانو، نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته هغه خواړه کوم چې د انسان شکر کنټرولوي او د وینې فشار ورسره کمیږي وښایم. لومړی سبزیجات لکه پالک، ګوپي او داسې نور چې هر څومره وخوړل شي ضرر نه لري، ځکه سبزیجات په خپل ترکیب کې ډیر ویټامین، انټي اکسیډانټ او داسې نورې مادې لري کوم چې د وینې فشار، شکر او په بدن کې التهاب کموي. دوهم، ماهی یا کبان. ماهی یو تر ټولو صحي خوړو څخه په نړۍ کې شمارل کیږي، ځکه ماهی په خپل ترکیب کې اومیګا 3 فیټي اسید او پروټین لري کوم چې د انسان د زړه لپاره ډېر ګټې لري او هم د انسان د وینې فشار ټیټوي. دریم، مغز لرونکې وچه میوه. مغز لرونکې وچه میوه لکه بادام، چارمغز، پسته او داسې نور په خپل ترکیب کې ډېر فایبر او کم کاربوهایدریت او صحي او ضروري فیټي اسید لري کوم چې په بدن کې کلسترول او شکر کموي. څلورم، د زیتون غوړي. د زیتون غوړي د زړه روغتیا او د وینې شکر لپاره خورا ګټې لري. د زیتون غوړي په خپل ترکیب کې د پالوفینوم په نوم انټي اکسیډانټ لري کوم چې بدن کې التهاب کموي او د زړه او وینې رګونه خوندي ساتي. پنځم، اوږه. اوږه په بدن کې د نایتریک اسید کچه لوړه ساتي کوم چې د وینې رګونه غټوي. څومره چې ستاسو د وینې رګونه آرامه وي په هماغه اندازه ستاسو په زړه د وینې د پمپ کولو فشار کم وي او دا کار بیا د فشار د ټیټوالي سبب کیږي. شپږم، ماسته. ماسته په خپل ترکیب کې ډیر کلسیم لري او کلسیم د وینې د فشار په کموالي کې ډیر مهم رول لري ځکه چې دا ستاسو د وینې رګونو سره مرسته کوي. نو هغه څوک چې د لوړ شکر او د وینې د فشار سره لاس او ګریوان دي دی نو ضرورت لري چې په خپل روزانه خوراک کې کلسیم ولري او ماسته تر ټولو ښه انتخاب دی. اووم، شین چای. شین چای په خپل ترکیب کې ډیر انټي اکسیډانټ لري کوم چې د انسان صحت لپاره خورا اړین دي. د شین چای سره د انسان حافظه هم قوي کیږي. شین چای د وزن په کمولو کې هم مرسته کوي چې دا کار د لوړ فشار او د شکر مریضانو لپاره خورا ګټې لري. شین چای د انسان د بدن کلسترول کموي او دا کار بیا د شکر او د وینې د لوړ فشار مریضانو لپاره ډیر یو مهم اصل دی. نو کوښښ وکړئ اوس چې تاسو دا خوراکونه یا غذاګانې چې د انسان شکر ورسره کنټرولېږي او د وینې د لوړ فشار څخه جلوګیري کوي، نو کوښښ وکړئ خپل فامیل کې یا دوستان چې تاسو څوک لرئ چې د دې امراضو څخه سر ټکوي، نو دا غذاګانې یا خواړه ورته توصیه کړئ. دا به ورسره حتما مرسته وکړي.